د هنر پوینټ درنو مینوالو سلامونه مې قبول کړئ. دوستانو نن در سره یو ډېر ښکلې واقعه شریکوم چې یو سړي د یوې ګاونډۍ سره د زنا کولو قصه ده. یو سړي د خپلې ګاونډۍ سره په څه طریقه زنا ته مجبوروله او دغې سړي سره څه وشو نو ټول حقیقت در سره په ویډیو کې بیانوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه چې نن یې در سره په ویډیو کې بیانوم دا یو حقیقي خبره ده چې یو سړي د یوې ګاونډۍ ښځې سره یارانه وه چې یوه ورځ دغه سړی خپلې ښځې او بچیانو ته چکر ورکولو نو دغې ښځې ته یې هم وویل چې په ګاونډ کې ورسره اوسېده او له دغې سړي ورسره یاري وه نو دغې ښځې ته یې وویل چې د خاوند نه اجازه واخله او زموږ سره په چکر لاړه شه. نو دغې ښځې هم دغسې وکړل او د ګاونډي سړي سره په چکر ووتله. نو چې کله د یو غر لمن ته ورسېدل او څه شینکي هم ونو دغلته دوی کېناستل نو سړي بچیانو ته وویل چې تاسو لاړ شئ چېرته لوبې وکړئ او ښځې ته یې وویل چې د هغې ځای نه اوبه راوړه نو هغې هم لاړله. نو دې سړي ښځې ته خپل بد نیت ښکاره کړو او ښځې نه یې د زنا مطالبه وکړه چې ما سره دا کار وکړه، زه به تاله پیسې درکړم. ښځې ورته ویل چې دا خو کمې دي او هغه ورته څه نورې پیسې هم ورکولې. نو ښځې ترې انکار وکړو. نو سړی ډېر غوسه شو. نږدې ده چې د ښځې سره په زوره زنا وکړي. په دې کې یو شپونکی را روان و چې شپون سره دغې سړي په خبرو شو نو هغه ته یې هم د دغې ښځې خبره وکړه. د شپون ورته په جواب کې وویل چې ته ډېر ساده سړی چې پیسې ورکوي نو دغسې وکړه چې په دغه پورې ځای کې یوه ښځه ده، ورشه دغه کار هم در سره کوي او پیسې به دې هم بچت شي. ما ورسره اوس دغه کار وکړو. نو دوستانو که پوهې شوي نو دغه د دې سړي ښځه وه چې دغه شپون ورسره دغسې کار وکړو. نو دوستانو دا رښتیا خبره ده چې زنا یو قرض دی، دا به ادا کیږي او پردي عزت ته په سپکه نه دي کتل پکار. ملګرو دا یو سبق آموزي واقعه چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله پامان.